د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پنځیر کې له مقاومت جبهه سره د اړیکو په تور یو شمېر کسان نیول شوي. د پنځیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت د جبهه سره د اړیکو په شاک نیول شوي دي. د پنځیر د ولی ویاند ابوبکر صدیق ازدی رډیو ته ویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دی وایي که څه هم په پنځیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کېږي خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنځیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی خو وایي نه پوهېږي نیول شوي کسان چیرې بیول شوي دي. پرون هم په خنج ولسوالۍ کې له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شاک د 3 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و او طالبان د مخکني حکومت د لوړپوړي پولیس په وژلو تورن شوی. ځینو رسنیو له هغې ډلې هشت صبح هم د قاسم قایم د کورنۍ په حواله ادعا کړې چې دندې ته په ستنېدو سره ډګروال قایم د طالبانو لخوا بندي شوی و او څو ورځې وروسته یې مړی دوی ته وسپارل شو. درنو لیدونکو له غوږ نیولو مننه ښه اوسئ.